السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شهید یو ځلی بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګډو په نن ورځ تاسو لپاره ما یو داسې د تصویرونو اډیټ کولو اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې دغه رقم زبردست عکسونه جوړ کړئ. په دې اپلیکیشن کې بدنه تاسو ته مختلف دغه شان زبردست ګلونه میلاو شي ورسره دلته دغه شان تاسو نور وګورئ نو زبردست د اور مختلف ډیزاینونه تاسو په خپل تصویر باندې دغه رقم لګولای شئ. ورسره که تاسو غواړئ چې په خپل تصویر کې دغه رقم جوکر اډیټینګ وکړئ نه په کې تاسو هم کولای شئ. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی او بدی اپلیکیشن کې تاسو ته ډیر زیات سيزونه میلاو شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته میلاو شي بدی کې به تاسو تصویر اډیټ کوئ څنګه بیا به سیو کوئ څنګه دغه ټوله طریقه ټوله تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تاسو به تاسو زموږ چینل په شټ کې سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو چې تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې دا رقم یو ایډیټینګ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ پس تاسو به تاسو سره دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کو بیا به څوک سمپل د اپلیکیشن په دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ پس تاسو تاسو ته یو آپشن میلاو شي ګیلری تاسو په څوک ته په ګیلری باندې کلیک واخلئ او هغه تصویر به د ګیلری نه راواخلئ کوم تصویر چې تاسو اډیټ کول غواړئ. نو زه به سمپل خپل هغه تصویر راواخلم. کله چې تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ هغه بدل تراشي بیا به څوک ته بره ټیک مار نشانو کوي د تصویر ته. کله چې تاسو ټیک مار نشانو کوي بیا به څوک واپس پر ته بری تیر نشان باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو ته واپس په تیر نشان باندې کلیک کړئ تاسو ټول تصویرونه به واپس راوړي بیا به څوک واپس پر ته بدی بل تیر نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر بدلته بین کوم ایډیټینګ سکرین چې دغه ته به راشي. څومره چې تاسو کراپ کول غواړئ هغه دونه تاسو کراپ کوي بیا به څوک په کراپ نشان باندې به کلیک کړئ نو تاسو تصویر بدلته مین سکرین ته راشي. کله چې تاسو تصویر ته مین سکرین ته راغی دلته لاندې تاسو ته ډیر زیات سيزونه شو کیږي تاسو ته کاری او تاسو چې په کم یو باندې هم کلیک اخلي که تاسو په خپل تصویر باندې لیکل کوئ دلته به کلیک کړئ که تاسو جوکر والا ایډیټینګ کوئ هغه بدل ته کلیک کړئ ورسره سټیپ بای سټیپ تاسو ته کاری افیکټ فلاور ورسره داسې ټول سيزونه تاسو ته لیکلي دي. مطلب که زه غواړم چې خپل تصویر ته چشمي ولګوم د غیر لپاره سمپل دلته لاندې مال اپشن چې کوم دی هغه راکړئ تاسو ته کاری که زه به دې باندې کلیک کوم نو دلته زه کولای شم چې خپل تصویر ته ډیر زیات زبردست چشمي ورولګم تاسو ته کاری مطلب تاسو تصویر وسته یو پاکي تاسو چشمي نه وی لګولي نو تاسو دا شان په دې اپلیکیشن کې هم خپل تصویر ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. د نه غره که زه غواړم چې په خپل تصویر کې مختلف ګلونه ولګم د غیر لپاره بلاندې سمپل ته په فلاور باندې کلیک کوم نو ډیر زیات ګلونه به زما مخې لراشي چې کوم یو هم په خپل تصویر باندې لګوم نو زه به سمپل باغې باندې کلیک کوم دغه رقم نو تاسو ته کاری دا بدل ته راشي زه دغه رقم د خپل تصویر په سایډونو کې هم شم لګولې کوم ځای کې چې هم زه غواړم نلته زه ډیر زیات پسند تر خماني تاسو ته کاری دا رقم لګولې شم او خپل تصویر په ډیر زیات زبردست جوړولای شم. که زه غواړم چې خپل تصویر باندې لیکل وکم نو سمبل په ټیکسټ اپشن باندې کلیک کوم ته زه لیکل چې کوم دی ام کولای شم سم چې زه هم غواړم راغلی دغه رقم په زبردست ډیزاین کې لیکل شم مطلب تاسو خپل نوم لیکئ یا بل څه تاسو لیکئ نو ډیر زیات پسند تر باندې لیکل شي. یا که تاسو ته لاندې بدی جوکر باندې کلیک کړئ نو دا تاسو هم په خپل تصویر باندې لګولای شئ که تاسو جوکر ټایپ والا ایډیټینګ کوئ نو تاسو ته کاری بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولای شئ چې د خپل هر یو تصویر نه رقم جوکر جوړ کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. د نه غره بری تصویر کې نور هم دغه شان ډیر زیات مختلف سيزونه دي مختلف دغه رقم زبردست افیکټس دي پکې او دا ټول تاسو په خپل تصویر باندې لګولای شئ او خپل تصویر په ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. تاسو ته کاری څومره زیات په دې کې مختلف ګلونه دي دا ټول چې کوم تاسو بالکل په یو کلیک باندې په خپل تصویر کې لګولای شئ. تاسو ته کاری مطلب زه دیو باندې کلیک کوم نو دا به زما په تصویر باندې دلته ولګي چې کله هم دې کې ما مکمل ایډیټینګ وکړو بیا که زه غواړم چې دغه خپل تصویر سیو کوم د غیر لپاره سمپل تبر اپشن راکړی سیو چې زه به دې سیو باندې کلیک کوم تاسو ته کاری دلته به اتوماتیکلی مال اپشن راکړي چې تاسو تصویر سیو شو تاسو ته کاری دا اوس سیوډ شو برل ته بالکل کلیر لیکلی سیوډ ایمیج نو خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ خپل عکسونه ډیر زیات په زبردست طریقه سره جوړ کړئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله